طالبان څنګه د ملي بیرغ مسله کې دوه مخیتوب کوي؟ ولې باید طالبان ملي بیرغ بدل نه کړي؟ څلور مهمې خبرې هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. قریب رحمان شهاب لیکلي د بیرغ په اړه، سره له دې چې دا په هغه کچه لویه موضوع نه ده چې له اصلي مسایلو توجه پرې واړول شي، خو څو مسایل د یادونې وړ دي. لومړی، که د جمهوریت پالونکي دا منطق وایي چې دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي بیرغ و، نو هغوی باید پوه شي چې کله ټوله بیړۍ ډوبه شي د کوچنۍ پرزې یا تختې ژغورل نه ګټه کوي نه منطقي دی. بل تاسو چې کوم خیانت په غلا فساد عیاشۍ او بې بندوبارۍ له دې بیرغ سره وکړ، بل هیڅ چا نه دی کړی. دویم، که د طالبانو له لوري د بیرغ د رد دلیل دا وي چې تر دې بیرغ لاندې له دوی سره زیاتی شوی، نو بیا خو هغه ودانۍ چې پکې ناست یاست، هغه موټر او تجهیزات چې کاروئ او هغه ټوپک چې پرون پرې ته ویشتل کېدې نن درته ملي ارزښت ښکاري، نو په بیرغ کې بیا څه ستونزه ده؟ دریم، په هر هیواد کې حزبونه او ډلې خپل بیرغ لري او څوک مخالفت ورسره نه لري، خو یو ملي بیرغ چې د هیواد استازیتوب وکړي پکار ده. افغانستان کې هم ټول ولس طالبان نه دي، نه نور ګوندونه، ډلې او خلک هم شته، نو ولې پر هغوی خپل بیرغ په زور ملي ومنل شي؟ څلورم، متقي صاحب په هره ناسته کې وایي چې د امریکا بل هیواد په انتخاباتو کې ټوله کابینه نوي ولسمشران له خپله ګونده ټاکي، نو آیا هغوی خپل بیرغونه هم د خپل هیواد بیرغ ګرځوي؟ نه، باید په داسې مسایلو سره خپل منطق ونه ننګول شي. تور، سور او زرغون بیرغ او ملت. دا بیرغ د کرزي او غني تولید نه دی، تاریخي ارزښت لري او په مختلفو پړاوونو کې ځینې بدلونونه موندلي. د ملت مختلفې کتلې یې په هماغه اساس د ارزښت وړ بولي او درناوی ورته کوي، خو موږ ته اوس بیرغ ډوډۍ نه راکوي. موږ نور لومړیتوبونه باید ولرو، تر هغې چې یوې باصلاحیته مرجع او ادرس چې د خلکو استازولي وکړي د بیرغ او امثال مسایلو په اړه تصمیم نه وي نیولی. هر احساساتي پریکړه وطن کاواکه کوي او متاسفانه چې په دې وروستیو فردي علایقو خلکو ته د حکومت دریځ په توګه څرګندیږي.